دعا کوو چې دا فلم خدای پاک ډېر ښه بوتلی کړي او ډېر ښه ځکه چې دې کې د ډېرو خلکو محنت دی او انشاءالله چې د دې فلم کومه کهاني ده کوم ډایلاګ دی کوم ډایرکشن دی نو انشاءالله دا به یو منفرد او بهترین فلم پدې کې مین هیرو چې دی شاهد دی پکې عمران دی پکې اصغر چیمه دی پکې دلبر منیر دی پکې جیا بټ ته پکې داسې نور تقریبا ډېر ښه کاست دی او هر چا پکې ډېر خپل ښه رول دی او چې کوم نیگیټیو یا نیگیټیو چې کوم پازیټیو نو زمونږ اکثر کوشش دی چې زه خپل کم فلم جوړوم نو ایک زه خامخا اصلاحي پهلو لازمي ساتم فلم خو مونږ خپل کوشش دا دی چې په دې سخت وخت کې دا فلم انډسټري رواني او رکشې والا یو داسې سبجیکټ دی که نه یو داسې فلم دی یعنې دې ته تاسو فلم نشئ ویلی که نه جوړېږي فلم خو دا ډېره نیچرل او ریل کهاني ده انشاءالله د مونږ خو امید دا دی چې که خیر په ون سپیل کې د 10-15 ورځو کې د دې چې کوم شوټینګ دی هغه ختم شي او چې انشاءالله شوټینګ څنګه ختم شي نو دا به ریلیز کیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په شانور سټوډیو لاهور کې چاته چې د پښتو د نوې فلم رکشې والا افتتاح شو دا غي ریکارډینګ شروع شو قدرمنو د فلم د نوم نه داسې پته لګي چې دا به یو کلچر فلمي زموږ د پښتو په ثقافت کې بدننه فلمي ځکه چې د کومګه وګور د بدر صاحب په وخت چې به کوم فلمونه جوړېدل هغه به دغه سي نمونه وربل دي دنه یو څه بل څه د دې نوم هغه سي رکشې والا یو داسې نیچرل غوند نوم دی د دې فلم چې کوم دی رائټر هغه سلیم مراد صاحب دی چې د پښتو ډیر زیات فلمونه لیکلي دي د دې مکالمه نگار سجاد صاحب دی هدایتکار ارشد صاحب دی ارشد خان صاحب چې د پښتو د فلم انډسټري موږ بداو چې یو مضبوط استند د باغی په کیریئر باندې ډیر زیات ښه فلمونه فراته دي د دې نه علاوه د دې فلم په کاسټینګ کې چې کوم دی نو هغه د پښتو فلم انډسټري سوپر سٹار شاهد خان صاحب دی جیا بټ تا نوري دا کرینا دا عمران خټک صاحب دی اصغر چیمه دی وقار جانی دی دلبر منیر صاحب دی او نور داسې د پښتو د فلم انډسټري ښه سټارز په دې کې شامل دي د دې فلم ریکارډینګ په ډېر په تیزۍ سره شروع ده نن د دې افتتاح شو د ریکارډینګ شروع شو او دا په ریکارډ ټایم کې د دې ریکارډینګ مکملېږي او په ارشد سینما باندې بلګي زموږ به دا کوشش چې دغه اکټرانو سره هم 2 خبرې وکړو او د فلم ریکارډینګ څه تاسو ته وښیو قدرمنو د فلم رکشې والا افتتاحي پروګرام شو تاسو کته شاهد صاحب زموږ سره ولاړ دوی به د فلم په حواله سره 2 خدي د فلم باندې تفصیلی پروګرامونه کوو او فل حال د فلم افتتاح شو 2 خبر دوی سره کو فلم السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه له طبيعت خدای سر جی فلم تاسو له مبارکي در کوم د فلم رکشې والا افتتاح شو ډېر مبارک مهرباني خوشاله او تاسو مبارک شه بس دعا کوو چې دا فلم خدای پاک ډېر ښه بوتلی کړي او ډېر ښه ځکه چې دې کې د ډېرو خلکو محنت دی او انشاءالله چې د دې فلم کومه کهاني ده کوم ډایلاګ دی کوم ډایرکشن دی نو انشاءالله دا به یو منفرد او بهترین فلم جوړیږي موږ داسې ورته تاسو پروډکشن هاوس چې څومره فلمونه د اورال تقریبا فیملی او لکه فلمونه کوي نو بس زمونږ کوشش دی چې کوم زمونږ د ارد ګرد چې کوم ماحول دی د کور سم ماحول دی زمونږ د اجرو سم ماحول دی زمونږ د بازارونو سم ماحول دی یعنی مقصد مې دا چې زمونږ د کورونو کې خبرې اترې موږ کوشش کوو چې پای باندې موږ معاشره کې چې سکیږي سستونځي سدغه چا پکې بالکل دا هغه کاسي کو چې زمونږ معاشره کې څه خدي او څه خراب دي نو هغه مونږ عوام ته په سکرین باندې خو چې کوم مثلا خبره غلط شي چې هغه مونږ خلکو ته په ګوته کو چې دینه تاسو لږ پرهیز کوئ بالکل زموږ معاشره کې څه غلط شي هغه کم نیگیټیو دغه هغه نیگیټیو بالکل چې کوم نیگیټیو یا نیگیټیو چې کوم پازیټیو نو زمونږ اکثر کوشش دی چې زه خپل کم فلم جوړوم نو ایک زه خامخا اصلاحي پهلو لازمي ساتم قدرمنو دی وخت زموږ سره د دې فلم هدایتکار ارشد صاحب ناستې چې تاسو ته پته ده د پښتو د فلم انډسټري یو لیجنډ هدایتکار دی کومه وګورو نن سبا چې پښتو فلم انډسټري څومره آباد ده سلګ ډیر آباد ده نو هغه دوی مرهون منت تقریبا د دوی د مهنت او دغه نتیجه ده دوی سره د فلم په حواله سره 2 خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی شکر دی فلم ریکارډینګ شروع شو افتتاح شو سبا وای
نو بس فلم خو مونږ خپل کوشش دا دی چې په دې سخت وخت کې دا فلم انډسټري رواني او رکشې والا یو داسې سبجیکټ دی که نه یو داسې فلم دی یعنی دې ته تاسو فلم نشئ ویلی که نه جوړېږي فلم خو دا ډېره نیچرل او ریل کهانی ده که نه یعنی د هر کور کهانی ده د هر فیملی کهانی ده چې د هر چا ته په دې فلم کې خپل ځان ښکاري په دې فلم کې که موږ وګورو یقینا د نوم نه پته لګي رکشې والا مطلب یو غریب طبقې سره تعلق ساتي په دې کې څوک هنرمندان کم اکټران تاسو سره په دې کې مین هیرو چې دی شاهد دی پکې عمران دی پکې اصغر چیمه دی پکې دلبر منیر دی پکې جیا بټ ته پکې داسې نور تقریبا ډېر ښه کاست دی او هر چا پکې ډېر خپل ښه رول دی دا به تقریبا څومره ټیم کې مکملېږي او کله به ریلیز کېږي بس انشاءالله د مونږ خو امید دا دی چې که خیر په ون سپیل کې د 10-15 ورځو کې د دې چې کوم شوټینګ دی هغه ختم شي او چې انشاءالله شوټینګ څنګه ختم شي نو دا به ریلیز کېږي ریکارډینګ ټول په لاهور کې که نه ټوټل فلم چې دی لاهور کې بل دی کې ښه خبره دا ده د دې میوزک چې دی دا یو نوی میوزک ډایرکټر دی رحمان ګل هغه کړی دی هغه په ډېره خواري کړې ده او ډېره موده پس په یو ښه میوزک اورېدو دپاره خلکو ته میلاویږي